په 1600 کې د روبرټ پلمر یو کس و چې هغه په سزي کې څه نشته قسمه هډوکي میلاو شو. نو په اول کې خو د هغوی یقین دا و چې ده به د یو عام ځناور هډوکي یې چېرته. او بیا په دې خبر باندې دغه شان وخت تېرېدو تر دې چې په سن 1800 کې په دې باندې ریسرچ شروع شو. د هغې نه بیا معلومه شوه چې دا د یو عام ځناور هډوکي نه دي، بلکې دا به مخ د ځمکې باندې مخکې یو طاقتور قسم مخلوق تېر شوی دی. نو دوی په دې باندې ریسرچ وکړو او دې له یې د ډاینوسار نوم ورکړو. نو ډاینوسار په مخ د ځمکې باندې د نن 100 میلیونه کاله مخکې آباد و او دا ډېر طاقتور مخلوق و په مخ د ځمکې باندې. د دوی د جامع ګریف دومره مضبوط و چې مضبوط هډوکي یې په اسانۍ سره ماتولی شو. د دوی بدنونه هم ډېر زیات غټ و، لکه داسې به چې یو عام بلډینګ ته وګورې د هغې موافق د دوی بدنونه و، بل په تیز رفتار سره یې سفر هم کولی شو په لږ وخت کې. او تر نننۍ زمانې پورې تقریبا په دوی کې د 1000 نه زیات انواع دریافت شوي دي. په دې ډاینوسار کې بعضې داسې وو چې په هوا کې به الوتلی شو، بعضې پکې داسې وو چې هغوی به واښه خوړل او بعضې به پکې غوښه خوړله، یو بل به یې ماتول. نو اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې دا طاقتور قسم مخلوقات څنګه د ځمکې نه فنا شو، دوی څنګه ختم شو. د هغې لپاره هم دوی ناشنا قسمه وجه بیانوي او هغه دا چې د فضا نه یو کمر راغی، یو خلایي کمر. An asteroid the size of Mount Everest is tumbling towards Earth at 100,000 kilometers per hour. ډېر په تیزۍ سره راغی او د ځمکې سره وجنګېد. Will change the world forever. دا ډېره لویه حادثه وه چې په دغه زمانه کې ځمکه او په دې کې موجود مخلوقات ورسره مخامخ شوي وو. په دې حادثې سره د ځمکې ټمپریچر ډېر سیوا شو، ځای په ځای ځنګلات وسوځېدل، ماحول مکمل بدل شو د ځمکې. او په دې سره چې کوم مخلوقات په ځمکه باندې په دغه وخت کې آباد وو نو هغوی په ډېر تعداد کې ختم شو. او ډېر کم ځناور په هغه کې باقي پاتې شو، صرف هغه ځناور کوم چې په غارونو کې اوسېدلی شو. نو داسې ازدهان وایي چې دغه ځناور کوم چې په دغه غارونو کې اوسېدل په دوی کې ورو ارتقا کېدله، د دوی جسامتونه ورو غټ شو تر دې چې بلې کې بعضې شادو ته راواوښتل او بیا په شادو کې ورو ارتقا کېدله تر دې چې هوموسیپین یعنې نسبه چې کوم انسان دی دا وجود ته راغی. لیکن ملګرو دا خبره کول چې انسان د داسې شادو نه ارتقاء صورت کې وجود ته راغلی دی دا خبره غلطه ده. اگر چې بعضې علما هم په دې خبره سره ډېر په حیرت کې پرېوتي دي، هغوی رالګېدلي دي دغه ایولوشن یې د قرآن سره یو شان کړی دی.